معزز کتونکو السلام علیکم. تاسو ګورئ لګیا یې زما یوټیوب چینل او فیسبوک پیج. شاتنی ویډیو کې active voice and passive voice of one subject and more than one verb in a sentence in present indefinite tense کې زده کړي دي او نن به active voice and passive voice of more than one subject and more than one verb in a sentence in present indefinite tense به سٹارټ کوم. راځئ چې شروع یې کړو. Active voice and passive voice of more than one subject and more than one verb in a sentence in present indefinite tense. په یوه جمله کې د یو سبجیکټ نه زیات او د یو ورب نه زیات والا active voice او passive voice په present indefinite tense کې. نو معزز کتونکو active voice او passive voice د پاره د 12 ټنسو زده کړه ډیره ضروري ده. که چیرې تاسو ته 12 ټنسونه درځي نو بیا دا تاسو لپاره بالکل اسانه ده، او که چیرې تاسو ته 12 ټنسونه نه درځي نو بیا دا تاسو لپاره لږ ډیر مشکلات هم لري. نو د لپاره تاسو کوم چې په پریزنت انډیفینټ ټنس د پیسیو وایس وال هیلپینګ ورب دی، کومکی ورب دی is MR، نو دا به تاسو خصوصي طور باندې زده کړئ. نو بیا هم دغه ستاسو دپاره د اسانتیا یوه ذریعه جوړېدای شي. او که چیرې تاسو دا ویډیو خوښه شوه نو بیا یې لایک کړئ، او که نوي یاستئ نو بیا یې سبسکرایب کړئ. او که بیا چیرې تاسو د پریزنټ انډیفینټ ټنس په باره کې زده کړه غواړئ او نوي یاستئ نو بیا به تاسو زما یوټیوب چینل پلی لیسټ کې ویډیو او کنسپټ موجود دی د پریزنټ انډیفینټ ټنس په باره کې. نو تاسو به هغه وګورئ او زده دې کړئ، نو بیا به دغه هم تاسو دپاره د اسانتیا یوه ذریعه جوړه شي. او بله خبره دا ده کوم چې پیسیو وایس ده هغه په 12 ټنسو کې صرف د 8 ټنسو پیسیو وایس جوړیږي، او دا 4 چې د بقایا د دې چې پیسیو وایس نه جوړیږي. او بل خصوصي پوینټ دغه ده چې کوم ورب ده په پیسیو وایس کې هغه صرف او صرف تھرډ فارم یعنی که دریم حالت لګیږي، که هغه پریزنټ وي، که پاسټ وي، که فیوچر وي. دا ورسره بیا د بای هم اضافي توګه باندې دا اضافه کیږي، یعنی که ورسره لګیږي په پیسیو وایس کې. او بل پوینټ دا ده که ټنسونه وي که پیسیو وایس وي نو دا په یوه په 2 په 3 ویډیوګانو باندې نه زده کېږي، که هغه ویډیوګانې وړې وي او که غټې وي. په دې وجه کوم چې ټنسز دی نو هغه د 6 میاشتو کورس ده، او پیسیو وایس ده هغه د 3 میاشتو کورس ده. نو په دې کې به یوه 2 ویډیو کې به تاسو 1-2 سټرکچر زده کړئ او 10 به تاسو نه پاته وي. نو دې دپاره مکمل پیسیو وایس زده کول او مکمل ټنس زده کول دا ضروري ده. که چیرې تاسو د انګلیش د زده کړې شوق وي یا شوق لرئ. تفصیل کله چې په ایکټیو وایس کې مختلف سبجیکټ مطلب دا دی چې په یوه جمله کې یو نه زیات سبجیکټ وي او مختلف ورب، او په یوه جمله کې د یو ورب نه زیات وربونه وي استعماله وي. یعنی که په ایکټیو وایس کې چې یو سبجیکټ نه زیات او یو ورب نه زیات استعمال وي نو د اول سبجیکټ نه د اول ابجیکټ پورې چې کومه برخه وي هغه نو هغه به په پیسیو وایس کې بدل شي یا به بدل کړی شي. مطلب دا ده په اسانه معنو باندې چې کوم اول سبجیکټ وي فاعل وي او بیا کوم اول ابجیکټ وي یعنی که مفعول وي، نو بیا به کوم چې دغه چې دي نو د دې ترمنځ چې کوم لفظونه دي یا ورډز دي نو دا به په پیسیو وایس کې بدل شي، او کوم چې بقایا دي یا به برقرار وي. یعنی که څرنګه چې په ایکټیو وایس کې وي دغسې به په پیسیو وایس کې هم پاته وي. او باقي برخه به ای وي ایکټیو وایس غوندې په پی وي کې هم پاته شي. کومه چې د بقایا برخه د لکه ما ذکر وکړو نو دا به څرنګه په ایکټیو وایس کې شاته لګیږي یعنی که اخر ته لګیږي، نو په پیسیو وایس کې به هم دا اخر ته لګیږي. په دې کې به بدلول یا چینجنګ یا کنورټ یا دا شی به پکې نه راځي. فور ایگزامپل د مثال په توګه یا د مثال په ډول ای وی ایکټیو وایس
I advise them to master grammar. زه هغوی ته په ګرامر باندې عبور یا برتري حاصلولو نصیحت کوم یا یې قانع کوم. نو دا د ایکټیو وایس ترجمه د پښتو ژبه کې. او موږ چې کله دا په پیسیو وایس باندې بدلوو نو بیا به دا چې دا به تر دې پورې دا به په پیسیو وایس کې بدل سي. نو کوم چې دا دم ده د دې چې کوم سبجیکټیو کیس دا هغه دی ده. نو دم به په پیسیو وایس کې بدل سي یا به کنورټ سي یا به شفټ سي په دې باندې. او بیا به دې سره هیلپینګ ورب آر ولګېږي. په دې وجه دې چې دی دغه پلورل د جمع ده. بیا به کوم چې دغه اډوایس ده دغه ورب د فرست فارم د اولنی حالت دا به په پیسیو وایس کې بدل سي د ورب په دریم حالت اډوایزډ باندې. بیا به دې سره بای ولګي اضافي توګه باندې. بیا به دې نه بعد چې کوم دغه آی چې دی آی د دې چې کوم ابجکټیو کیس دغه می ده. نو دې دپاره دا آی چې دی دغه به کنورټ سي په می باندې. او هغه نه بعد چې دا کومه دغه فری برخه چې ده ټو نو دا ټو به په پیسیو وایس کې هم ټو راسي. او کوم چې دغه ماسټر چې دی دغه هم ورب ده د ورب فرست فارم د اولنی حالت دا به پیسیو وایس کوم دغسې یعنې کې په دغه ډول ولګي لکه دا فرست فارم ده نو دا به هم فرست فارم وي. په دې کې به چینجنګ یا بدلول نه راځي. او ګرامر چې دی د ابجکټ ده او په پیسیو وایس کې به هم ګرامر هم دغسې راځي لکه څرنګه چې په ایکټیو وایس کې وي. نو په دې کې چې اوس دا کوم مین پوینټ ده لکه دلته چې وایي چې more than one subject and more than one verb. نو په دې کې چې کوم سبجیکټ دی دوه نو هغه کوم دی تاسو ته نه معلومیږي. یو اول سبجیکټ آیا چې دا اولنی سبجیکټ ده. او کوم چې بیا دغه دم چې دی دغه دواړه کار کوي. د سبجیکټ هم کار کوي د ابجیکټ هم کار کوي. دې ته ښه په توجه سره غوږ کېږئ. آی اډوایز نو دا آیا چې دی دغه قانع کوي یا نصیحت ورکوي دم ته. دې ته نصیحت ورکوي. بیا دا سو د آی ابجکټ چې سو هغه دم ده دې ته وایي ابجکټ ون. نو بیا چې کوم دغه دم چې دی دغه بیا په مخ اکشن کوي یا ډایرکشن ورکوي په څه شي باندې په ګرامر باندې. ماسټر ګرامر په ګرامر باندې عبور یا برتري حاصل کا یعنی کې ترې واخله. نو دا چې دغه دم د ابجکټ ون ده او سبجکټ ټو ده. اچھا دا ټو په څو وجه باندې دی کوم چې دا په ګرامر باندې چې کوم دغه برتري حاصلوي یا عبور حاصلوي نو هغه دغه دم حاصلوي. آیا دې ته وایي چې ته په ګرامر باندې برتري حاصل کړه نو برتري دم حاصلوي. نو اولنی سبجکټ چې ده هغه دغه دی آیا. دویم سبجیکټ چې دی هغه دم دی او اولنی ابجکټ چې ده هغه هم دم ده. مطلب دا ده دم چې دی دغه اولنی ابجکټ ده او دویم سبجیکټ ده. نو آی ابجکټ دم ده او د ګرامر کوم چې سبجیکټ ده هغه دم ده او د دم بیا چې کوم ابجکټ ده هغه ګرامر ده. They are advised by me to master grammar. زما له طرفه یا زما له خوا هغوی ته په ګرامر باندې عبور یا برتري حاصلولو نصیحت کیږي یا قانع کول کیږي. نو دا ترجمه ده په پښتو ژبه کې د پیسیو وایس. he persuades me to join army. دا چې موږ کله په پیسیو وایس کې بدلوو نو په دې کې به بیا کوم چې دغه پارټس دی یا دغه حصه ده یا برخه ده نو دا به په پیسیو وایس کې چینج سي یا کنورټ به سي. نو دې نه چې موږ کله پیسیو وایس جوړوي نو دا می چې دی د دې چې کوم سبجیکټیو کیس ده هغه آی ده. نو می کنورټ سو یا بدل سو په پیسیو وایس کې په آی باندې. او پریزنټ انډیفینټ ټینس کې چې کوم پیسیو وایس وي هغه سره آی سره ام لګېږي هیلپینګ ورب. او دا پرسویډز دا فرست فارم دا په پیسیو وایس کې بدل سي د ورب په تھرډ په دریم حالت باندې په
پرسویډډ باندې هغه سره به بای ولګېږي او هغه نه بعد به بیا چې کوم هی دی د دې چې کوم ابجکټیو کیس د هغه هم دی نو هی به کنورټ سي یا به شفټ سي یا به چینج سي په پیسې وایس کې په هم باندې هغه نه بعد چې کوم دغه ټو دی نو پیسې وایس کې به هم صرف ټو ولګي هغه نه بعد چې کوم دا جوین دی دا فرست فارم دی اولنی ورب ده نو په پیسې وایس کې هم دغه فرست فارم یا اولنی ورب به یعنی کې جوین به لګېږي او بیا آخر ته چې دا آرمي نو دلته به هم آرمي ولګېږي کوم چې آرمي چې دی دغه آبجکټ ده هی پرسویډز می ټو جوین آرمي هغه موږ ته په فوج کې یا په آرمي کې د شاملېدو ترغیب یا نصیحت راکوي نو دا ترجمه ده د دې اکټیو وایس په پښتو ژبه کې I am persuaded by him to join army د هغه په ذریعه یا د هغه لخوا ما ته په آرمي کې د شاملېدو یا داخله اخیستولو ترغیب یا قانع کول راکېږي نو دا د پښتو ژبه کې د پیسې وایس ترجمه ده ای وی اکټیو وایس they compel him to bow before Ali هغوی هغه د علي مخې ته په سر ټیټولو باندې مجبور کوي نو دا د دې اکټیو وایس په پښتو ژبه کې ترجمه ده نو داسې موږ کله په پیسې وایس کې اړوو نو به بیا اول چې کوم دغه هم دی د دې چې کوم سبجکټیو کیس دا هغه هی دی نو هم به کنورټ سي یا به شفټ سي په پیسې وایس کې په هی باندې او هی سره هیلپینګ ورب لګېږي ایز په دې وجه چې دا کوم چې هی دی دغه واحد دی سنګولر دی نو دې دپاره دې سره هیلپینګ ورب هم ایز لګېدلی دی او هغه نه بعد دا کمپل چې دی دا ورب دا فرست فارم دی دا به پیسې وایس کې بدل سي دا ورب په تھرډ فارم یعنی کې کمپلډ باندې به بدل سي هغه نه بعد به بای ولګېږي بیا به کوم دغه دې چې دی د دې چې کوم ابجکټیو کیس دا هغه دم ده نو دې به کنورټ سي یا به شفټ سي په پیسې وایس کې په دم باندې بیا به هغه نه بعد چې دی دا ټو دی نو په پیسې وایس کې به هم ټو ولګېږي بیا به هغه نه بعد باو دا ورب دا د ورب فرست فارم ده نو په پیسې وایس کې به هم دغه باو ولګېږي یعنی کې د ورب فرست فارم به ولګېږي برقرار به وي په دې کې به تبدیلي یا چینجنګ نه راځي بیا هغه نه بعد به بیفور نو دلته به هم په پیسې وایس کې بیفور ولګېږي او بیا چې کوم دا علي دلته هم علي ده نو علي به په پیسې وایس کې کنورټ شي یا شفټ شي په علي باندې نو معزز کتونکو په دې سنټنس یا په جمله کې له دې جنا نو معزز کتونکو په دې سنټنس یا په جمله کې له دې جنا تر دې چې پورې چې کومه برخه ده یا پارټ ده دا په پیسې وایس کې بدلیږي او بل چې دا دې چې دغه دا سبجیکټ 1 دا سبجیکټ 1 ده هغه نه بعد چې بیا کوم هم چې دی دغه ابجکټ هم ده او سبجیکټ هم ده نو هم چې دی دغه ابجکټ 1 ده او سبجیکټ 2 ده نو کوم چې دغه دی د دې چې کوم ابجکټ ته هغه هم ده او بیا چې کوم علي چې ده د دې چې کوم سبجیکټ ته هغه هم دی نو دې دپاره کوم چې دغه سنټنس یا جملې چې دي نو د دې چې کومه دغه پارټیشن ده صرف دا به په پیسې وایس کې بدلیږي نور به برقرار وي he is compelled by them to bow before Ali د هغوی په ذریعه هغه د علي مخ ته په سر ټیټولو باندې مجبورول کیږي نو دا سنټنس یا د جملې پښتو ژبه کې ترجمه ده د پیسې وایس او دا هم طریقه ده دا د ویډیو په مزد کتونکو که چیرې دا ویډیو تاسو خوښه سوي نو بیا سبسکرایب کړئ او په آل باندې ضرور کلیک وکړئ او ورسره لایک یې هم کړئ
इंशाल्लाह मख्तनी वीडियो के बाद एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस ऑफ 2 सब्जेक्ट एंड 3 वर्ब इन अ सेंटेंस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बस देखो सराग पूरी दा अल्लाह पामान।